ملګرو زمانه شاته په بورډ باندې یو طرف ته سوپریم جوډیشل کونسل او بل طرف ته جوډیشل کمیشن اف پاکستان لیکل شوی دي. څنګه چې د دې د نوم واضحه ده چې دا دواړه عدالتي ادارې دي، یعنی د دې دواړو ادارو کار عدالت سره دی یا ججانو سره دی. د دې دواړو ادارو ډومین سره دی، کار سره دی، اختیار سره دی. نو په دې ویډیو کې د دغه خبرې جایزه اخلو. ما سره اوسئ. اوله خبره دا چې په دې اداره کې ټوټل ارکان چې دي 15 دي او په جوډیشل کمیشن اف پاکستان کې لس دي. دواړو طرفو ته چیرمن چې دی هغه چیف جسټس اف پاکستان دی. په دلته کې چیف جسټس اف پاکستان سره څلور نور چې دي د هغې کې دوه سپریم کورټ سینیئر موسټ ججز او دوه د های کورټ. نو د کوم یو های کورټ های کورټس په پاکستان کې 15 دي. د دغې 15 واړو های کورټس کې په ټول ججز کې چې کوم موسټ سینیئر دي نه هغه به د سپریم جوډیشل کونسل ممبرز دي. دې طرف ته چې کوم دا لس دي نو دې کې یو چیف جسټس اف پاکستان شو، ورسره چې کوم 9 دي نو دې کې 15 د سپریم کورټ موسټ سینیئر ججز او دا پاتې چې کوم څلور شو نو دې کې د وفاقي حکومت د طرف نه نمایندګانې چې اټارني جنرال اف پاکستاني پکې او وفاقي قانون سیکرټري یا چې وزیر قانون یې غي پکې او دې سره د پاکستان بار کونسل نه پکې نمایندګان شامل دي. نو دا لس کسان دې طرف ته دي. اوس د دې کار او د دې کار لومبه کې د سپریم جوډیشل کونسل کوم کار دی نو د دې کار دی د سپریم کورټ ججانو سره او د های کورټ ججانو سره د آرټیکل 209 تحت د یو جج خلاف کاروایی کولی شي. نو کاروایی به څنګه کوي؟ کچاري په یو جج باندې چا شکایت وکړو، هغه جج چې سپریم کورټ یا های کورټ چې دا یو جج چې دی نه دی بدعنوانۍ کې ملوث مونږ مو تیرې یا په د باندې چې د قانون او د آئین خلاف فیصلې ورکړي دي یا به کرپشن کیس دی. نو دغه د شکایت د جایزه چې دی اخلي نو دا عموما په درې اجلاس کې د فیصله کیږي. رومبي اجلاس کې داسې کارونه چې دی هغه شکایتونه چې کوم دي د هغې جایزه والي چې څه وزن پکې شته او که نشته پکې. لکه وزن پکې نه نو ریجکټ کېږي او که چېرې د ښکاري چې نه د دې جایزه اخیستل پکار دي نو په هغه ټایم باندې هغه جج ته شوکاز نوټس جاري کړي او دویم اجلاس کې د هغې شوکاز نوټس چې کوم دي د هغه جواب هغې جج په داخل کړی نو د هغې بیا جایزه والي. نو که د هغې جواب نه دی مطمئنه شو خو ټیک ده او که مطمئنه نه شو نو په درېیم اجلاس کې دی د دغې جج خلاف هغه فیصله بیا سناوي. نو هغه فیصله د هغه د عهدې نه لرې کولو کیدی شي او داسې هم کیدی شي چې صرف د عهدې نه لرې نه کړي بلکې ورسره پرې نوره سزا ومخېږي. دی آیا په تاریخ کې تر اوسه پورې یو جج د خپلې عهدې نه لرې کړی دی؟ نو اوس د اسلام آباد های کورټ ججو شوکت عزیز صدیقي او هغه سپریم جوډیشل کونسل په خپله کاروایۍ کې برطرف کړو او په هغې برطرفۍ باندې ډېرو خلکو د آزادو ذرایعو د طرف نه ګوته اوچته شوې وه چې دا په اصل کې په انصاف باندې په میرټ باندې دا کار نه دی شوی بلکې د پاکستان اسټبلیشمنټ په دې کې انوالو او دغه جج یې لرې کړی دی. اوس دې طرف ته دا چې د ججانو خلاف کوم شکایتونه وشي په هغې باندې کاروایي سپریم جوډیشل کونسل کوي. نو د جوډیشل کمیشن اف پاکستان ته پکې د جوډیشل کمیشن اف پاکستان کار د ججانو اپوینټمنټ دی او دوی داسې کار کوي چې دا په هایر کورټس کې لکه په های کورټ کې او سپریم کورټ کې کوم ججان اپوینټ کېږي نو د هغې هغه سجیشن دی ورکوي او د هغې اپروول دی ورکوي. نو اپوینټمنټ لومړی تکرري د ججانو کوي. دویمه کومه خبره ده نه ماده عدلیه چې ده دا لاندې چې کوم ټوله عدلیه ده نو د هغې خلاف که څوک شکایت راوړي نابدل ته راوړي او دوی په خپله هم د هغې خلاف نوټس اخیستی شي ځکه چې جوډیشل کمیشن اف پاکستان وایي د ماتحت عدلیې لپاره یو نګران دی چې د هغې کارکردګۍ او د هغې د پرفارمنس او پوره جایزه اخلي. په دغه شکایت چې دي په هغې باندې بیا کاروایي کوي څنګه چې سپریم جوډیشل کونسل کاروایي کوي او دې سره دی چې د جوډیشل سیټ اپ کوم دی جوډیشل سیستم د پاکستان چې کوم دی عدالتي نظام په هغې کې د ښې لپاره د خپل ځان نه وړاندیزونه یعنې تجویزونه هم ورکولی شي. نو دغه اصلاً ورته کې د دواړو ادارو په منځ کې فرق دی. بلې ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله پامان.